څه اخیستی که نه دي اخیستې رښتیا ووایه. والله خو څه نه شو ویلی په دې کې چې د خلکو په مرسته بس چې هر څه وشول. ښه نو دا خو څو ورځې تېرې شوې روژې نو دا څنګه داسې چې خاص څوک نه دي راغلي؟ نه تر اوسه پورې تا نه وتلې څوک نه دي راغلي. نه دي راغلي. هغه یو ځل چې زه راغلی مخکې خو زه خو یم که نه بس تا دې الله ژوندی لري خو ژوندی یم او څوک چې موږ سره کومک کوي الله تعالی د هغو سره دې الله ډېر لرې نه ګوره راغلی یم که نه ان خوست نه بیګاته روژه ماتی ده اوس موږ ته چې پخوي چې به راکوي نه بس چې تاسو ته الله تعالی په قسمت کې څه لیکلي هغه به درته رسېږي. یعنې چې ته چې خورې به موږ هم خورو او چې ضرور نو ضرور نو ولې په دې چې اوس خدای الله تعالی راوستلې ده نو نه خدای مې زندگی والآزوان زندگی زندگی والآزوان زندگی ترڅو بدغا سے تیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر اسلام مسیحی جوړې په خیر سیادی خدا خو جوړې په خیر مې شیخ باندې صلات ژوند څنګه ده روژې خراب کړی نه والله خو بس مبارکه میاشت ده. څنګه ده روژې سره څنګه یې؟ والله ښه شکر ته څنګه یې؟ ښه انشاءالله بیخي تازه خیر راغله صلات دي انډیوالان ښه دي روژه ماته څومره وخت پاتې؟ والله بس دغه 15 پاسه دي نو پته لګي څو پاسه دي. ښه څنګه دی کور کې روژې ته څه اخیستې که نه دي اخیستې رښتیا ووایه. والله خو څه نه شو ویلی په دې کې چې د خلکو په مرسته بس چې هر څه وشول. ښه نو دا خو څو ورځې تېرې شوې روژې نو دا څنګه داسې چې خاص څوک نه دي راغلي؟ نه تر اوسه پورې تا نه وتلې څوک نه دي راغلي. نه دي راغلي. هغه یو ځل چې زه راغلی مخکې خو زه خو یم که نه بس تا دې الله ژوندی لري خو ژوندی یم او څوک چې موږ سره کومک کوي الله تعالی د هغو سره اوس ډېر لرې نه ګوره راغلی یم که نه ان خوست نه بیګاته روژه ماتی ده اوس موږ ته چې پخوي چې به راکوي نه بس چې تاسو ته الله تعالی په قسمت کې څه لیکلي هغه به درته رسېږي. یعنې چې ته چې خورې به موږ هم خورو او چې ضرور نو ضرور نو ولې په دې چې اوس خدای الله تعالی راوستلې ده نو نه خدای مهربان دی ورور ښه زه انشاءالله تعالی موږ یو دا د درنو هېوادوالو لومړی هم تاسو ته بیا هم سلام واچوم خدای دې وکړي چې روغ به وئ او روژې ورځ مو هم تر دې مهاله پورې خیر رسولې وي دغه تاسو پېژنئ د تېر نظام د کمنډو سرتېری و نو بیا یې وروسته په بم کې دواړه پښې یو لاس او دغه یوه ګوته دا هر څه لاس کړه اوس یوازې په دې 4-15 باندې کار کوي. موږ هغه کورنۍ چې زموږ سره ثبت وي او دغسې ژوند یې وو موږ نه هېروو او الله دې هېر نه شي ځکه د الله دې هېر ځکه نه شي چې هغوی هغه څه کار ونه کړي موږ یې څه نه شو کولی. تا ته مو یو څه راوړي ښه دغه ګاډي راوستی شي دته ترتاو شه راتلی شي یوه ځای ته بوځو راتلی شي دغه ځای نه دی سکندر دغه چې صحیح ده خدای دې تر ډېره ړنګه ما کړه خدای دې تر ډېره ړنګه ما کړه زما د ګل غوندې لالې په سر ودان زندګۍ ونازوان زندګۍ بلا دې واخلم لږه ښه شه په ما ګران زندگی و نازوان زندگی په منډه منډه د اوبو غوندې روان زندگی و نازوان زندگی زندگی و نازوان زندگی مونږ دې هم غېږه کې آرام کړه درنو هېوادوالو د دې ورور لپاره هم د روژې مکمل هغه سیټ راوړ چې په دې روژه کې څه ضرورت وي ورته چې 2 بجې وړه دي چې تقریبا په 6,300 کلدار 1 بجې وړه وو دلته کلدار دي اکثریت یې همداسې وریجې دي بوره ده چای او مۍ دي او منچې یاسمینه ده همداسې 2 حفظې مکروني ده او خرما ده د روژې لپاره دغسې یو کارتن مربا ده یو کارتن هم ملایي ده همداسې یوه بشکه او غوړي دي او په دې کې یو ورور سره 10,000 کلدار کومک کړی و 10,000 کومک سره کړی و دوبۍ څخه او 10,000 کلدار له قطر څخه و زما فکر باندې قطر څخه و یوازې 1,500 افغانۍ هم راسره پاتې د دې ورور ما سره امانت چې به هم ورته وسپارم ورور راته ووایه چې دغه څومره وخت کېږي بس دا خو شکر الحمدلله دغه میاشت 2 میاشتې ګزاره پکېږي تر عیده به وشي
ان شاء الله چې د کېږي نه بعد بیا خدای مهربان یا خدای مهربان دی بیا ان شاء الله تعالی موږ ژوندي یو الله پاک بیا موږ را لېږي صحیح ده بس ما سره چې هر چا کوم کړي الله تعالی دې غو سره دې موږ سره دې الله له الله دې خوشحال لره درنو هیوادوال د شاته یوازې یو به جوړ کولم یو سین انرژي غواړي ښه او خدای مهربانه دی درنو هیوادوالو ډیره زیاته مننه تاسو کوم چې دغه شورونه نه هیروي یو نیم زره افغانۍ له ما سره پاتې هم ورته سپارم چې د امانت ما سره پوره شي چې ته ډیره مننه خیر سي تکلیف وباسو خوشاله اوسې ورور دغه دی یو نیم زره افغانۍ خپل هغه امانت را سره واخله چې یو که دوی چې پاتې شي ستا دی ها ځکه په هغې کې بیا مونږ کار نه لرو د ټولو وروڼو مننه کوو هغوی چې تا ته مرسته را لېږي ستا غږ اوري څه پیغام ورته لرې بس موږ دا پیغام ورته لرو چې هر څوک په خارج وطنو کې دي او چې موږ سره کومه کوي الله تعالی دې دوی په عزت کې لري ډېره مننه خیر اوسې دغه ژر ویسې کور ته او جماعت ته چې کوم وخت پاتې ده دا ورته جوړ کړي ښه راشه ګل دا ویسې کور ته زر کوه دغه مو کورنیم ژر پخه کوي همداسې دغه دال او وریجې او هر څه چې پخوله هم پخه کوي انشاءالله تعالی تر څو ستاسو جماعت هم د نورو هیوادوالو غوندې رنګین شي درنو هیوادوالو دغسې هیوادوال مه هېروئ روژه ده مخته اختر ده نو دغسې هیوادوال لاسنیوي ته اړتیا ده والله ویله زموږ تاسو څخه به پوښتنه کېږي چې دغسې هیوادوال چې هغوی په دریو ګوتو یا څلورو ګوتو باندې ژوند کوي دا مه هېروئ راځئ هر څه مو چې په وس کې وي ورسره شریک کړو ورسره نیم کړو لکه څنګه چې موږ تاسو روژه ماتې کوو دوی هم وکړي لکه څنګه چې موږ تاسو اختر او عید تېروو د دوی لوادونه یې هم تېر کړي د دوی اختر لپاره هم همدغسې خوشحاله شي ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ اباد اوسئ دا چې په موږ باور کوئ راځئ په سکرین باندې زموږ د واتساپ شماره شته میسج ورته وکړئ خپل خیراتونه صدقې او زکاتونه مو تر موږ راورسوئ تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو موږ ته اجازه راکوئ تاسو ته له حوصلې ډکه له برکتونو او رحمتونو څخه ډکه روژه غواړم عبادات مو قبول شه او یوه ښه روژه ولرئ خوشحاله اباد سرلوړي باعزته اوسئ